ورونو سلامونه او نیکې هیلې په همدې هیله چې تاسو ټول به راته روغ جوړ او د خصیت جامع تن اوسئ لکه څنګه چې تاسو ته پته ده الحمدلله همیش مې نیک پیغامونه خپاره کړي دي او زه پوهېږم چې خلک د سندرو شوق لري او هغه څه چې فتنه اوسي هماغه خوښوي خو زمونږ الحمدلله دا کوشش اوسي چې موږ د ټولنې د اصلاح او د فتنې د منځه وړلو کار وکړو. نو په همدغه حساب باندې مې یو داسې صورت تاسو ته راوړی دی چې در باندې واورم په یوه ساه باندې هم دی او د دې نه علاوه بله دا خبره ده دا هغه صورت دی چې څو حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې وحی نه راتللی یو وخت ځنډ شوی نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تشویش کې وغورځېده چې آیا دا څه خبره ده او بیا نو د چې د ځنډبار نه دغه صورت راغی او هغه ته پکې پیغام و چې نه داسې کوم خبره نشته دی همدغه صورت مې تاسو ته راوړ راځي چې د زړه په غوږونو یې واورو ځکه چې د قرآن اورېدل ویل او زده کول یعنی دا فرض دي نو په دې خاطر باندې راځي چې دا په شریکه واورو الله به موږ او تاسو ته اجر راکړي. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم